تازه خبر د منظور پښتون د دریم ضمانت منظوري هم قبول شوه. دا چې څنګه راځي دغه ویډیو را سره تر پای وګورئ ترڅو له حقیقتونو تاسو هم خبر شئ. په سلامونو مهار کلایکم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. څو شېبې وړاندې په ډره اسماعیل خان سیمه کې محکمې د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشر باندې د ثبت شویو څلورو قضیو له ډلې په دریمه قضیه کې هم د ضمانت منظوري وکړه او یوازې یو وروستۍ قضیه یې پاتې ده. زموږ د سرچینو د معلوماتو له مخې د نن سهار راهیسې د منظور پښتون په ضمانت د خوشي کولو عریضه باندې یو ځل بیا په ډره اسماعیل خان محکمه کې پراخ بحث شوی ده چې په پایله کې د منظور پښتون په دریمه قضیه کې هم ضمانت منظور شوی ده. د دریم ضمانت د منظوري خبره څو شېبې وړاندې د پټې یوې مهمې سرچینې لمر پریس ته تایید کړه او ویې ویل چې همدا شیبه د محکمې سره په دریمه قضیه باندې هم خبرې روانې دي. دغه سرچینه ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به وروستۍ څلورمه قضیه هم د ضمانت منظوره شي او منظور پښتون به له زندان څخه آزاد کړی شي. منظور پښتون 2 اونۍ وړاندې د پاکستاني پولیسو له لوري د پیښور په ډره اسماعیل خان سیمه کې ونیول شو. په هغه د ریاست له لوري د تور لګول شوی و چې ګواکې په خپلو څرګندونو کې د پوځ ضد وینا کړې ده او هم د پاکستان د عین په اړه ناسمې خبرې کړې دي. خو د پی ټی ایم غړي وایي چې د منظور پښتون د پښتون قوم لپاره عدالت غوښتنه کوله او د ریاست د ظلمونو څخه یې پرده پورته کوله ځکه ونیول شو. د پی ټی ایم یو شمیر سرچینې بیا وایي چې په منظور پښتون د ریاست له لوري په لسګونه نورې جعلي قضیې هم ثبت شوي دي خو هغه نه منل کیږي. د منظور پښتون د نیول کېدلو وروسته د لر او بر سربیره په ټوله نړۍ کې پراخ احتجاجونه وشول چې لا هم روان دي او ورځ تر بره د غځېدا په حال کې دي. د پښتون په ننګه د پی ټی ایم بل مشر محسن داوړ هم په یو ډیرو ناستو او احتجاجونو کې د پښتنو ته ډاډ ورکړی ده چې د منظور پښتون په ډیر ژر به له زندانه په قانوني بڼه آزاد شي. محسن داوړ پرون هم د یوې جلسې پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو او د لر او بر پښتنو څخه غوښتي دي چې د پښتون په ننګه د خپل احتجاجونو ته دوام ورکړي څو هغه له زندان څخه آزاد کړی شي. له دې وړاندې محکمې هم د منظور پښتون په 2 قضیو کې ضمانت منظور کړی و. د یادولو وده چې پرون هم د ریاست پر ضد په لور لایي کې په پراخه غونډه جوړه شوې وه او هغه مهال هم د منظور پښتون د خوشي کولو غږ پورته شوی و. دوستانو ستاسو خواږه نظرونه په کمنټ کې غواړم. که ویډیو مو را سره خوښه شوی نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. خو وخت درته غواړم.